ایمان د سنې د سپارې مراسم خو پای ته ورسېدل، خو وروسته زما د ژوند شپې او ورځې بدلې کړې. زه په خپله نه پوهېدم چې دغه نارامي او بېقراري له کومې وجې وه. هر څه سم دي، خو دا دومره بېوسي ولې؟ د خلکو له ډلو څخه لرې تښتم، او چې یوازې ناست یم نو د خفګان له وجې راڅخه بود جوړ وي. د مولوي صاحب ناروغي هم پسې اوږده شوه، نو معلومه شوه چې د هغې ورځې د نارامۍ له وجې تبه نوره هم ډېره شوې ده. نو راتلونکې پوره اونۍ هغه سنې ته د درس ورکولو لپاره رانغې. هره ورځ به د مولوي صاحب نه راتګ ځورولم، داسې لکه یو بارزښت او قیمتي شی چې له لاسه ورکوم. دا د همدې اونۍ د یو تود مازدیګر خبره وه. زه د کور په حویلۍ کې په ایښودل شوې چوکۍ باندې پټې سترګې ناست وم، د خیالونو په نړۍ کې له ځانه ورک وم. داسې راته ښکارېده لکه لمر چې د ډېر وخت راهیسې په همدې یو ځای کلک نښتی وي، او یا هم زما غوندې کور مغزو داسې بې ځایه خبرو مخالفت کوو. څوک چې د خپل محبوب د یو دیدن لپاره د مازدیګرونو اوږدو دعاګانو ستړی کړی وي، زه په همدې سوچونو کې ډوب وم چې سنې د شاکر سره بحث شروع کړی. زما په لور را روان دي. د شاکر په لاس کې 2 غټ غټ ترماسونه او د سنې په لاس کې ټوکری وه. سنې زما په لیدو په منډه زما خواته راغې. کاکا وګوره کنه ما څومره ایسکریم جمع کړي دي. سنې د شاکر په لاس کې ترماسونو په لور اشاره وکړه. ما سنې د غوږ څخه ونیو. ښه نو دا خبره ده، د مور څخه پټ په غرمو کې چکرې وهي؟ ها. سنې وخندل. نه کاکا، مور خو مې د څه وخت راهیسې دنیا سره د سودا کولو لپاره تللې ده. دا هر څه خو ما د مولوي صاحب لپاره اخیستي دي. د مولوي صاحب په نوم اورېدو مې غوږونه پورته شول. څه؟ ډاکټر مولوي صاحب ته دومره ایسکریم خوړل ویلي دي؟ سنې بیا وخندل. اوف نو کاکا ته هم. مولوي صاحب ته موږ دغه ګلونه وړو، ایسکریم خو مې د ایمان او حیا لپاره اخیستي دي که نه؟ اوس پوهه شوې او که نه؟ شاکر مسکی شو ویل. حماد بابا اوس تاسو دا سنې په خپله پوهه کړئ که نه؟ که چیرې سجاد خبر شو نو هغه به بیا ماته په غوسه وي، او سنې همدا ضد کوي او په خپل کور کې بل مشر هم نشته چې د تلو اجازه ترې نه واخلم. سنې خوله ورانه کړه. مولوي صاحب ما ته نصیحت کړی دی چې که څوک ناروغه وي نو د هغې پوښتنه کول پکار دي. په دې کار سره الله جل جلاله زموږ څخه خوشحالیږي، نو د الله د رضا کولو لپاره د یو مریض پوښتنه کول ضروري دي. که څنګه؟ همداسې نه د حماد کاکا؟ بیا د سنې سترګې وځلېدې او زه یې له لاسه ونیولم. تاسو هم را سره لاړ شئ. حماد کاکا بس بیرته زر راځو. د سنې خو زما د زړه خبره وکړه. شاکر د مخې سره د سنې خبره تایید کړه. هو کنه حماد بابا، که تاسو له موږ سره لاړ شئ نو زه به هم د سجاد له خولې څخه ووځم، که نه هغه خو تاسو ښه پیژنئ. اوس نو سنې زما لاس نیولی او ځان پسې مې کشوي تر څو ورسره لاړ شم. بالاخره 3 واړه په موټر کې کېناستو او شاکر څوکیدار ته وویل که کور کې چا زموږ پوښتنه وکړه ورته ووایه چې چکر ته تللي دي او په 1 ساعت کې به بیرته راشو. شاکر د مولوي صاحب د کور ذکر ونه که، ځکه په کور کې مولوي صاحب د زیاتره خلکو په سترګو ښه نه لګېده. هغوی د خانانو او غریبانو ترمنځ فاصلې ساتل غواړي، خو د سنې معصوم فکر لا تر اوسه د زمانې له دې منافقت څخه ناخبره و. شاکر ما له ډېر وړوکوالي څخه پیژني، یعنې شاکر ما ته تر نورو ډېره مینه راکړې ده. زما ښه یاد شي چې شاکر به ما پسې ښوونځي ته راته، نو په لاره کې به مې د شاکر څخه ډېرې غوښتنې کولې، کله د سړک په سر د پالودي غوښتنه، کله د ایسکریم غوښتنه، خو شاکر به په پټه خوله زما دا ټولې غوښتنې پوره کولې. نو بیا چې به زما ستونی یا سینه خرابه وه نو مور به مې له ځان سره بونګېده. دی خو تر اوسه د بهر څخه هیڅ هم نه دي خوړلي. نو ما او شاکر به د مور او د کور د ډاکټر څخه پټ وموسکل. په کور کې یوازینی کس زه وم چې شاکر به ما ته د خپل زړه خبرې کولې. څومره چې موټر د مولوي صاحب کور ته نږدې کېدو په هماغه اندازه زما د زړه درزا پسې زیاتېده. نه پوهېږم دا څنګه حالات په ما راغلی وو. په دغه وخت کې ما ته ټولې هغه کیسې او شعرونه چې شاعرانو د خپل محبوب د کوڅې باره کې ویلي وو را په زړه شو.
او رښتیا خبره خدا ده که چیرې ما لږ غوندې کوښښ کړی وی نو کیدای شي چې ما هم یو بیت شعر جوړ کړی وی. شاید زمونږ دننه یو شاعر پټ دی، بس صرف یو بدلون ته ضرورت دی. نور الفاظ خپله ذهن ته راځي، قافیې نښلول کیږي، ردیفونه سره سمون خوري او شعر منځته راځي. موټر د ښار څخه لږ بهاره په یوه زړه کوڅه کې ننوت. ټوله کوڅه د ماشومانو شور ماشور په سر اخیستې وه. کوڅې ته د موټر په ننوتو ټولو ماشومانو په موټر کې سترګې خښې کړې وې او څو ماشومانو د مخې سره موټر پسې رامنډې کړې. موټر د څو زړو کوڅو څخه تیر چپ لاس ته تاو شو او د دویمې کوڅې په کونج کې د یو کور خوا کې ودرېد. نه پوهېږم څه یو عجیبه احساس و. زما حالات داسې وو لکه په رګونو کې چې وینه وچه شوې وي. صرف یو دیوال مو ترمنځ ولاړو، اخوا هغه نازنینه، هغه زما محبوبه ګرځي را ګرځي. دا د لرګي څخه جوړه زړه دروازه، اوف څو ځلې به د هغې د ګل غوندې نرم لاسونه د دې دروازې سره لګېدلي وي. دا کوڅه، دا لاره، څو ځلې به د هغې نرمو پښو د دې کوڅې خاورو باندې قدمونه ایښي وي. په دې فضا کې د هغې خبرې، دا وړوکی غوندې کور، دا وړوکی کور اوس ماته د شیشمحل څخه غوره ښکارېده. یو پردی چې دلته خوا و شا کې موجود څنګه داسې رنګیني خپرولی شي. زه د خیالونو په نړۍ کې له ځانه ورک وم. سن یو شاکر څه وخت کور ته ننوتي وو. زه نه وم پوهه شوی. زما حالات د هغه ملنګ په شان و چې د پیړیو راهیسې یو در ته لاس نیولی وي خو د کور خاوند له کوره نه راوځي. ناڅاپه د لرګي زړه دروازه خلاصه شوه. مولوي صاحب د کړوپې ملا سره شاکر ورپسې په تیزۍ سره بهر راووتل. زه هم د موټر څخه راښکته شوم. مولوي صاحب د راتلو سره معذرت شروع کړ چې دا د شاکر ناپوهي ده چې د راتلو سره یې ماته ونه ویل که نه ما چېرته دومره وخت په موټر کې پرېښودې. آیا زه دومره وخت په موټر کې ناست وم؟ ما ته خو داسې ښکارېده چې زموږ د راتګ یوازې یو څو ثانیې تېرې شوي دي. مولوي صاحب زما یوه خبره هم وانه اورېده او په زوره یې کور ته دننه کړم. دا یو وړوکی مګر یو ډېر صفا کور و. ټول کور تقریبا د خامو خښتو څخه جوړ و چې د حویلۍ په منځ کې یوې ونې هرې خوا ته ښاخونه خواره کړي وو. د ونې شاوخوا یوه چوتره جوړه وه. د ونې د ښاخ څخه یوه پنجره هم راځوړنده وه. دیوالونو سره خوا کې کټارې جوړې شوې وې چې رنګارنګ ګلونه پکې په ډېر سلیقه ایښودل شوي وو. د حویلۍ مخې ته یوه اوږده برنډه وه چې شاته یې د ښځو د ناستې کوټې وي. مولوي صاحب زه د برنډې په کونج کې جالۍ لرونکې دروازې په لور روان کړی وم. زما په خیال همدغه یې حجره وه. زه مولوي صاحب پسې شاته په ټیټ سر روان وم او د دننه څخه د سنې په زوره زوره د خندا اوازونه اورېدل کېدل او په دې خنداګانو کې یو د شاتو غوندې خوږ اواز هم یو ځای کېده. زما سا ورسره بنده شوه. حجره هم د کور په شان وړه وه چې یوه زړه سوپه او یو کټ پکې ایښودل شوی و. مخامخ یوه المارۍ کې د غني خان بابا دیوان او د نورو لیکوالانو کتابونه او مجلې په ډېره سلیقه سره ایښودل شوي وو. دې کتابونو څخه داسې برېښېده چې هغه د ادبیاتو سره ډېره مینه لري. زما د زړه درزا بیا پسې زیاته شوه. خدای خبر څو ځلې به د هغې نازکو ګوتو په واسطه د دې کتاب پاڼې اړول شوي وي. په ورځ کې به څو ځلې دې کوټې ته راغلی وي او کیدای شي چې زه دلته ناست یم هغه نازنینه په ساعتونو به په دې ځای کې ناسته وي او د دې کتاب پاڼې به یې اړولې وي. مولوي صاحب اوس هم د بخښنې غوښتو په حال کې وو. تاسو ډېر زیاتی وکړه. په لومړي ځل زموږ غریب خانې ته راغلي یاستئ او بیا په دروازه کې ولاړ وئ. دا کور خو ستاسو وړ هم نه دی. ما ژر د هغې خبرې پرې کړې. دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ زه بس همداسې. شاکر زر خبره جوړه کړه. حماد بابا داسې فکر کوو چې موږ به دروازه کې سامان درکړو او بیرته به ځو. مولوي صاحب په خپه شکل شاکر ته وکتل. یاره شاکره ته خو ما سره بیخي خبرې مه کوه. په لومړي ځل دا قدرمن زموږ ځای ته راغلی او موږ یې بیرته له دروازې څخه رخصت کړو. دا څنګه کیدای شي وروره؟ د مولوي صاحب هیڅ وس نه رسېده خو بیا هم ښکته پورته کېده. نه پوهېږم چې هغه پخوانۍ میلمه پالنه زموږ د خانانو کورونو څخه چیرته تللې ده. زموږ د منع کولو باوجود مولوي صاحب موږ په زوره کور ته دننه کړو او په څو لحظو کې راته یوه عادي حجره د دنیا په عالي حجرو بدله کړه. د بهر څخه د لوښو د کړنګ اواز سره د بنګلو شرنګار تر غوږ شو.
ما مولوي صاحب ته وویل تاسو هیڅ کوم تکلیف مه کوئ، موږ باید زر لاړ شو ځکه کور کې مو څه نه دي ویلي او کیدای شي د سني د مور د سني لپاره ورخطا وي. مولوي صاحب باندې یوې خبرې هم اثر نه کوو. یاره غریبان څه، د هغې میلمه پالنه څه او د هغې تکلیف څه. دا خو راته معلومه شوه چې مولوي صاحب د دې دوه لورګانو پرته بل کوم نارینه اولاد نه لري. هو د مولوي صاحب وراره چې عبدالله نومېده، د پلار له وفات څخه وروسته یې مولوي صاحب پالنه کړې وه. عبدالله هم د مولوي صاحب په کړنلاره روان و. په کوم جومات کې چې مولوي صاحب جمع ورکوله، په هماغه جومات کې عبدالله د اذان او تکبیر دنده سرته رسوله. اوس خو به ډېر وخت د مولوي صاحب صحت ښه نه و، نو عبدالله به د مولوي صاحب پر ځای جمع ورکوله. خو اوس مهال هغه زما په نظر رانغی. لږه شیبه وروسته د کوټې دروازه په ورو ټک ټک شوه، داسې لکه څوک چې په دروازه کې ولاړ وي. مولوي صاحب زر پاڅېد او د دروازې په لور ورغی. د بنګړو د شرنګ سره د ګونګوسو اواز هم تر غوږ شو. مولوي صاحب درې پتنوسونه یو را دننه کړل. زه او شاکر د اوهو اوهو ویلو سره چوپ شو. څو دقیقو کې دې خلکو څه نه و تیار کړي. د ماښام چایو سره په کور کې جوړ شوی پنیر، سمبوسې، د ګازرو حلوا، مټیان او څه یې راوړل. هسې خو سني د ګازرو په حلوا نه ومین چې په څه ناڅه بهانه به یې ځان د مولوي صاحب کور ته رسوو. او زما د وړکتوب څخه دا عادت و چې زه د چا مخکې خوراک نشم کولی، او بیا د یو پردي مخکې خو مې یوه مړۍ هم د ستوني څخه نه تېرېږي. خو د مولوي صاحب میلمه پالنې دې ته اړ کړم چې زه باید یو څه وخورم، او رښتیا خو دا دي چې دا شیان چا هم تیار کړي دي. د ستایلو کلمې په خوله نه راځي، او دا هم ښکاره خبره وه چې دا هر څه په کور کې جوړ شوي شیان وو، ځکه دومره لږ وخت کې څوک بازار ته لاړه او دا هر څه یې راوړل. خو خبره دا وه چې دا هر څه چا تیار کړي وو. دا کس څوک کیدای شي؟ د مولوي صاحب خو همدا دوه لورګانې دي. په ټولو شیانو کې خو د هغې د لاس یو څه جادو شته. په همدې سوچ مې هر څه وڅکل، او بیا شاکر د مولوي صاحب خواته ځیر شو او ورته یې وویل مولوي صاحب اوس دې طبیعت څنګه دی؟ د ملا دردونه دې اوس آرام دي؟ مولوي صاحب په خفګان سره وویل چیرته شاکر وروره، بوډاتوب خپله یوه ناروغي ده، بس یو څو ورځې مې آرام وکړه، اوس د خدای فضل دی لږ ښه یم. د چایو څښلو څخه وروسته شاکر زما په طرف د تلو لپاره اشاره وکړه. شاکر پوهېده چې زه ډېر وخت په یو ځای کې نشم پاتې کېدی، خو نه پوهېدم دلته څنګه دومره وخت لپاره ناست وم. ما ته خو داسې ښکارېده چې د راتګ مو یوازې یو څو لحظې تېرې شوي دي. ما خو لا تر اوسه د دې کور هوا هم د زړه له اخلاصه نه ده تنفس کړې. اخر شاکر ولې دومره ورخطا و؟ لږ وخت خو به یې نور پرېښي وو، خو زه اوس غشی له لیندې څخه وتی و. شاکر د تلو لپاره له خپل ځایه پاڅېد، زه هم مجبور ورسره پاڅېدم، که نه له دې ځای څخه د چا زړه کېږي. یو زړه خو مې ویل چې پاتې ټول عمر په همدې کوټه کې تېر کړه. خو مولوي صاحب زمونږ په راتګ ډېر زیات خوشحاله شو. د ډېرې خوشحالۍ څخه یې سترګې ډکې شوې. ما د هغې په اوږه لاس کېښود او ورته مې ډاډ ورکړه چې هغه زمونږ لپاره د قدر وړ شخصیت دی. موږ ټول د کوټې څخه بهر راووتو، خو زما زړه لکه چا چې په خپل موټي کې کلک نیولی وي. موږ بیرته روان وو. څوک وایي چې بیا به مې دلته په راتګ کې قسمت وي، او که نه کاش ما هغه صرف یو نظر کتلې وه. کاش ناڅاپه شاکر په تلو تلو کې په حویلۍ کې ودرېد او سني ته یې غږونه شروع کړل چې لا تر اوسه د ښځو په کوټه کې وو. بې اختیاره زما او مولوي صاحب نظر هم د برنډې په لور شو. د کوټې څخه د سني په تیزه تیزه خنداګانو اوازونه پورته کېدل. موږ ټول په حویلۍ کې ودرېدو او بیا ناڅاپه مې ولیدل چې د سني د کوټې څخه په منډه د برنډې په لور رامنډې وهي. ما ته داسې ښکاره شوه چې زما د ژوند مقصد همدا نن پوره شو. هو هماغه و، دروازه کې د خپلې کشرۍ خور سره ولاړه. سني ته یې د خدای پامانۍ لپاره په موسکا لاس خوځوو. یاره دا د خویندو مینه هم څه عجیبه غوندې وي. داسې ښکاري چې یوازې وجود یې له یو بل مختلف، نور سوچ، فکر، عادتونه هر څه یو له بل سره سمون خوري. یو قسم خبرې، یو قسم لباس، یو قسم زدونه. خو تل دا سوچ کوم چې دا هر څه د دویو مینه څرګندوي او که د دویو ضد.
صرف د یوې لحظې لپاره مې د دې نازنینې دیدن په نصیب شو او کله چې پوهه شوه چې زه د هغې د ښکلې مخ ننداره کوم نو ژر ورخطا غوندې په شا لاړه او په شا تتلو کې د هغې نازنینې سترګې زما د سترګو سره په ټکر وې. نه پوهېږم په دې وخت کې لوی رب په ما څنګه دومره مهربانه شوی و چې په یو نظر کې د هغې خونکارو سترګو زما د سترګو خوبونه له ځان سره بندیوان کړل. د هغې په یو نظر کې څه وو؟ ویره، پردیتوب، شرم، حیا، خپله بې پروایي او نور څه. په دنیا کې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو ډیرې خپلوۍ بیان کړي دي، مګر د سترګو دغې خپلوۍ دومره طاقت درلوده چې صرف زه پوهیږم د ټولې زمانې بېقراري او بېوسي نن د نظره په یوې لحظې کې نغاړل شوي وي. موږ خو د هغه کور څخه راووتو، خو زما زړه غوښتل چې پاتې ټول ژوند د دې کور په یو کونج کې تیر کړم. خدای خبر سنی ما ته څه کیسې شروع کړې وې، خو ما ورته د هو او ښه په ویلو سره ځواب ورکوو. موږ په کور کې د مولوي صاحب د لیکره د تګ په باره کې هیڅ چاته هم ونه ویل. دنیا بیا په خپل زوړ رفتار روانه شوه، خو د مولوي صاحب کره د تګ څخه وروسته زما د ژوند بل مخ لورې ته وګرځوو. زه په ساعتونو په یو ځای کې د بوت په شان ناست وم. په پښو کې مې د تګ توان نه درلوده. د ملګرو د ډلو څخه لرې شوی وم او د هر څه راته بېمعنه او بې مقصده ښکاره شول. زما په تبدیلۍ باندې ټوله کورنۍ هم پوهه شوې وه. په داسې حالاتو کې مور بیا د روحاني علاج موضوعګانې منځته راوړي. پلار مې د سیګرټ څخه یو اوږد کش راکاږه او ما ته یې د هوا بدلولو مشوره راکړه. وریندار پکې هم خپل نظر شریک او زما مور ته یې مشوره ورکړه تر څو د خپلې خور واده زما سره وکړي او زما یوازیتوب پرې ختم شي. وریندار د دې څخه څو ځلې وړاندې هم مور ته د دې خبرې یادونه کړې وه. زما سره د وړکتوب څخه یوه بله مسله هم وه، هغه دا چې زه د میاشتې په لومړۍ پنجشنبه سختې تبې نیولم. مور او پلار مې زه د دنیا په ډاکټرانو وګرځولم، خو چا هم د دې مرض دوا پیدا نه کړه. زما خاله چې په بل ښار کې اوسیږي هغې زما مور ته د یو پیر یا ملا د دم کولو مشوره ورکړې وه او بیا زموږ په عصري کور کې د داسې خبرو ځای چیرته شته. کمیشنر د دې خبرو سره ډیر مخالفت ښکاره کوو، خو بیا هم خاله په پټه زه او مور مې د یو بزرګ خواته بوتلو. بزرګ د معاینه کولو څخه وروسته مور ته مې وویل چې زه په روحاني ډول ذهني کمزوری یم، نو زه باید هر وخت د بدو سترګو څخه ځان وساتم. بزرګ یو څه له ځان سره وویل او بیا یې راباندې چوپ کړل او یو تور تار یې ماته په غاړه کې اچولو لپاره راکه. بزرګ دا هم ویل چې تاسو باید هره پنجشنبه یو څه خیرات یا صدقه په غریبانانو وویشئ. تر یوې میاشتې خو مور دا کار خپله سر ته رسوو، خو وروسته یې شاکر ته دنده ورکړه چې هره پنجشنبه یو څه خیرات وباسي او زما په خیال مور مې اوس زما هغه د ماشومتوب ناروغي هیره کړې وه. البته د مولوي صاحب کور څخه وروسته زما حالات هماغه شان شوي وو او ما ته یې د ماشومتوب ناروغي یاده کړې وه. مور مې بیا له خاله سره اړیکه ونیوله او خاله مې د هماغه ځای څخه 3-4 نسخې راولېږلې، خو زما د زړه حالات هیڅ چا نشو درک کولی. ما ته داسې ښکارېده چې زما د ژوند خوشحالي او د ټول ژوند حاصل ایمان ده. د رحمان بابا یو بیت دی: مخ د یار شمس و قمر درې واړه یو دي، سرو قد او صنوبر درې واړه یو دي. حاجت نه لرم په شات او په شکرو، حاجت نه لرم په شات او په شکرو، لب د یار شات او شکر درې واړه یو دي. په وړکتوب کې چې به زه په لوبو کې هر څومره سخت ژوبل شوم، خو هیڅکله مې د نورو پر وړاندې ژړا نه کوله او په سخت درد کې به مې همدا کوښښ کوو تر څو د خلکو مخ کې اوښکې توی نه کړم. نو په داسې حالاتو کې به مې ځان ګوښه کوو او د زړه له تله به مې وژړل. په ماشومتوب کې راته د خلکو په مخ کې ژړا یو ډیر کمزوری کار ښکاره کېده او ما دا فکر کوو چې د خلکو مخ کې ژړا سره به زما عزت ته یو ضربه وي. د مولوي صاحب د کور څخه وروسته زما حالات هماغه شان شوي وو. زړه مې غوښتل چې ښه ډېر وژاړم، خو د ژړا لپاره مناسب ځای نه تر سترګو کېده. عجیبه بېوسۍ سره لاس او ګریوان وم. مولوي صاحب اوس ښه شوی وو او زموږ کور ته به سني لپاره درس ورکولو لپاره په خپل وخت راته. په دې ورځو کې به مې په یوه نه یوه پلمه هغه ځای ته چکر وهه چېرته چې مولوي صاحب سني ته
قرآن کریم ښوونه کوله. په دې هیله چې شاید سني د مولوي صاحب سره د ایمان په باره کې څه خبره وکړي او یا هم مولوي صاحب د کور باره کې څه ووایي، خو دغه هیله به مې تل نیمګړې پاتې کېده. بیا مې د ژوند په یو نوي پړاو کې قدم کېښود. ما به د مولوي صاحب انتظار کوو او کله چې به زمونږ کور ته راننوت نو ما به موټر واخیست او د دوی د کور خوا او شا به ګرځېدم او کله ناکله خو به یې د کور د کوڅې په سر کې تر ډیره د موټر په شاتني سیټ کې ناست او د هغې نازنینې لارې به مې څارلې په دغه هیله چې کیدای شي هغه له کوره بهر راوځي. مګر دا تمه به مې هم تل له ماتې سره مخامخ کېده. ما کله هم د دې کور څخه څوک په راوتو نه ولیدلي. هو خو دا خبره سمه ده چې شاوخوا خلک زما په دې ودرېدو خبر وو، مګر یو هم د دې خبرې ذکر مولوي صاحب ته ونه کړ، که نه ما لپاره به ځواب ورکول ډېر ګران تمام شوي وو. دې خلکو څو ځلې مخکې هم شاکر په دې موټر کې دلته لیدلی وو او شاید هغوی همداسې انګېرلي وي چې مولوي صاحب به یې تر کوره را رسولی وي، که نه ما لپاره دلته دومره پاتې کېدل ډېر ګران وو.